نوي کلن یو ضعیف سړي سره هیڅ پیسې نه وې. د 5 میاشتو راهیسې یې د کور مالک ته کرایه نه وه ورکړې. یوه ورځ د کور مالک په غوسه د کرایه اخیستلو لپاره راغی. د ضعیفه بوډا سامان یې د کور څه کوڅې ته ورته و. سامان یو کټ، یو زوړ پلاستیکي سطل، څو زاړه لوښي او یوه زړه بستره وه. ضعیفه بوډا کوڅه کې د بېچارهګۍ حالت کې د خپل سامان سره ناست و. محلې او کلي خلک خبر شول. خلکو د کور مالک ته سوال او زارۍ پیل کړي چې دا بوډا ته بیرته کور ورکړه ځکه چې هیڅ وارث نه لري. بوډا به کوښښ وکړي چې 2 میاشتو کې ستا کرایه درکړي. په دغه حالت جنجال او د خلکو ګڼه ګوڼه کې یو مقامي خبریال تېرېده. د بوډا بد حالت په لیدو سره یې زړه درد وکړ. د ټولو حالتونو څخه یې عکسونه واخیستل. سبا یې د خپل اخبار مشر ته قصه وکړه چې څرنګه د یوه غریب نحیف بوډا سره د معاشرې تعامل وسو. یو چا له کوره وویست، نورو خلکو د مالک څخه د ورته 2 میاشتو وخت واخیست. د اخبار مشر چې کله عکسونه ولیدل له خپل ځایه جګ سو او په وارخطایي یې خبریال ته وویل، آیا ته دا سړی پیژنې؟ خبریال په خندا سو او خپل مشر ته یې وویل، په دې ضعیفه بوډا کې د پیژندنې څه حکمت دی؟ یو غریب بېوزله بوډا دی چې حتی د محلې خلکو هم زیات نه پیژنده. یو څو زاړه لوښي او یو کټ یې درلود. د اخبار مشر په نهایت سنجیده حالت کې خبریال ته وویل، دا د هندوستان صدر اعظم ګلزاري لال ده چې 2 ځلې په هندوستان کې صدر اعظم پاته سوی. خبریال وارخطا سو چې د هندوستان صدر اعظم او دغه ډول بد حالت. سبا ته دغه ټول جریان په خپل اخبار کې خپور شو. په ټول هندوستان کې غوغا جوړه سوه. ټول حکومتي چارواکي او صدر اعظم خبر سو چې د هندوستان پخوانی صدر اعظم په دغه ډول مصیبت کې ژوند کوي. سیاسي ګوندو او د ژوند د هرې طبقې خلکو اعتراضونه او شورماشور اوج واخیست. د ایالت وزیر اعلی او نورو لوړپوړو دولتي چارواکو سملاسي هغه محلې ته ځانونه ورسول. کوڅه او ټوله علاقه د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا ډکه شوه. وزیر اعلی او چارواکو ګلزاري لال نه غوښتنه وکړه چې دولتي کور ته انتقال شي، نور خدمات قبول کړي. ګلزاري لال انکار وکړ. وزیر اعلی پښو ته ټیټ سو او سوال زارۍ یې پیل کړې. لیکن ګلزاري لال مسلسل انکار کاوه او ویل یې چې زه حق نه لرم چې په حکومتي کور کې ژوند وکړم او نه حق لرم چې له حکومتي وسایلو ګټه پورته کړم. قانون ماته دا اجازه نه راکوي. زه نسم کولی چې بیت المال د خپل آسایش لپاره وکاروم. د کلي خلک هم خبر شول او د ټولو جریاناتو ننداره کوله. یو ځل بیا خلک د وزیر اعلی او ګلزاري لال ترمنځ شول. په ډیر سوال او زاریو یې قانع کړ چې حقاً د یوه هندوستاني بوډا په حیث د حکومت یو څه تنخوا ومني. بالاخره یې یوازې تر ټولو کم مبلغ 500 روپۍ ومنلې چې هره میاشت به ورته د حکومت تنخوا ورکوي. کله چې د کور مالک ته معلومه شوه چې بوډا کرایهدار یې 2 ځلې د هېواد صدر اعظم پاته شوی، ګلزاري لال ته راغی، معذرت یې وغوښت. ګلزاري لال ورته وویل، زه اوس هم ستا کرایهدار یم او تر مرګه د کرایې مقابل کې په هغه کور کې پاته شم. ګلزاري لال په کال 1898 میلادي کال کې د جولای په میاشت کې سیالکوټ کې وزیږید او په کال 1998 د جنوري په میاشت کې ومړ. هغه په 1964 میلادي کال کې د جواهرلال نهرو له مرګه وروسته لنډمهاله صدر اعظم سو او همدارنګه 1966 کال کې یو ځل بیا د بهادر شاستري له مرګ وروسته د یو څه وخت لپاره د هندوستان صدر اعظم. هغه د لاهور FC کالج څخه اقتصاد برخه کې زده کړې کړې وې. هغه چې کله سیاست ته راغی د پلانینګ کمیسیون مسیر سو او همدارنګه خارجه وزارت یې هم وکړ. هغه څو ځله د پارلمان منتخب غړی هم پاتې سو. د ګلزاري لال فلسفه دا وه چې په ساده ژوند کې پرته له شان او شوکته خوشحالۍ اصل امتحان دی. هغه رښتیا هم په انساني ژوند کې د خپلې فلسفې په اساس مضبوط کردار ادا کړ. هغه په 99 کلنۍ کې ومړ. هیڅ ډول دولت، کور، جایداد او پیسې میراث پرې نه ښودې، بلکې تر اوسه په ټول هندوستان کې ځانګړی عزت او احترام لري.
که هندوستان له یوه خوا فاسد او غله سیاسون لري، لیکن له بله پلوه د ګلزاري لال په ډول په سلګونه سیاسي کردارونه هم لري.